ولیکه چې څه لیکې ولیکه چې څه لیکې بد لیکې که ښه لیکې زه درپسې ځان لیکم ما پسې به زړه لیکي. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو، زیم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازدیګر. د یادونو په مازدیګر کې زموږ سره یو پیری بیا عمران خان میلمه دی چې د خلکو په بار فرمایش او د دوی د پروګرام د کتو نه بعد د خلکو یو ډیماند جوړ شو. موږ په دې مجبوره شو چې عمران خان یو پیری بیا د یادونو په مازدیګر کې میلمه کو او هغه دلته راوست. او عمران ته موږ په سټارټ کې دا ویلي دي چې زموږ سره به داسې غزلې شریکوي چې هغه د مخکې پروګرامونو کې نه ویلي، نو هغه غزلې به نن زموږ سره شریکېږي د یادونو په مازدیګر کې چې دا به په اولني پیر باندې موږ د عمران خان نه اورو. عمران خان د یادونو په دې مازدیګر کې یو پیری بیا موږ تاسو ته هرکلی وایو. ډیره زیاته مننه کوم د یادونو د مازدیګر د پروګرام او دغه مینوالو هم چې غوښتنه کړې ده، نو ډیره زیاته مننه کوم تاسو. عمران خان کتونکو سره خو الریډي ستاسو په اولنی پروګرام کې هغه تعارف هم شوی دی، د مصروفیاتو په حوالې سره خبرې هم شوي دي، خو هغه ستاسو د نوو غزلو انتظار کوي، نو که هغو سره خپلې نوې غزلې شریکې کوي نو ستاسو به ډیره مننه وي. ولې نه، غزلې خو به ورسره خامخا شریکې کړم. غزل نه مخکې به دغه 2 شعره ووایم چې د چا ویستل د زړه نه ګرانه نه خو دومره یې چې د چا ویستل د زړه نه ګرانه نه خو دومره یې چې د چا یادونه پاتې کېږي خو زخمونه هېر شي. د چا ویستل د زړه نه ګرانه نه خو دومره یې چې د چا یادونه پاتې کېږي خو زخمونه هېر شي. ستا بیلتانه راله په مخ داسې سپېړه راکړه لکه سړي نه چې مانځه کې رکعتونه هېر شي. زبردست مننه. غزل درته وایم چې دلته که تا هر قسمه مزو کې ژوند تېر کړی دی نو ما هم د خپل کلي په کوڅو کې ژوند تېر کړی دی. ډېر ښه. مننه. مه کوه ظالم آخرت کې به جواب ورکې دلته خو تا ټول عمر نشو کې ژوند تېر کړی دی. زبردست. ډېر ښه. مننه. مه کوه ظالم آخرت کې به جواب ورکې دلته خو تا ټول عمر نشو کې ژوند تېر کړی دی. او بل شعر دی وکړي چې ښه ورته میلاو شو نو په ما باندې اوس څه کوي، ما خو ورته هسې په اجرو کې ژوند تېر کړی دی. زبردست. دا یو پیری بیا ووایي. مننه. ښه ورته میلاو شو نو په ما باندې اوس څه کوي، ما خو ورته هسې په حجرو کې ژوند تېر کړی دی. بل شعر دی چې ګران وي د ځوانۍ مرګ الله دې چاته نه ښیي نو مور یې ورته تل په هدیرو کې ژوند تېر کړی دی. ډېر ښه. زبردست. مننه. بل شعر دی پکې چې مړه هر زیاتی دي د زغملو نه و ما سره دې ټول عمر دوکو کې ژوند تېر کړی دی. دا یو پیری بیا ووایي. مننه. مړه هر زیاتی دي د زغملو نه و ما سره دې ټول عمر دوکو کې ژوند تېر کړی دی. اخرنی شعر دی پکې چې مړه په قلار شه چرته مینه چرته ونه کې ما عمران خو تل په شوګیرو کې ژوند تېر کړی دی. ډېر ښه. زبردست عمران صاحب. دا بیا ووایي. مننه. مړه په قلار شه چرته مینه چرته ونه کې ما عمران خو تل په شوګیرو کې ژوند تېر کړی دی. ډېر ښه. عمران صاحب چې تاسو مینوالو ته خپل غزل شریک کو، هغو به ترې ډېر زیات خوندونه اخیستي او د هغو فرمایش هم پوره کېدو والا دی. که یو بل داسې نوی شان روماني غزل د دې مینوالو سره شریک کړئ ستاسو. ولې نه، مخکې ورته دغه یو 2 شعره بیا ووایم چې هسې مې دا زندګي خو داسې نه تېرېږي، هسې مې چرته یو ښکلی شان جانان پکار دی. چې زه جړېږم هغه سم را سره وجاړي نو زما د ورانې زندګۍ له یو انسان پکار دی. ډېر ښه. دا یو پیری بیا ووایي. مننه. چې زه جړېږم هغه سم را سره وجاړي نو زما د ورانې زندګۍ له یو انسان پکار دی. غزل روماني غزل درته وایم چې دغه جنۍ خو به الله چې بندیوانه خوي یا چې مزدور وي او یا د چا دیقانه خوي. زبردست. مننه. زمونږ دورانه کوټه ستا محل ته چرته رسي د ستا مزدور به هم زما د دې ګریوانه خوي. زبردست. دا یو پیری بیا ووایي. مننه. زمونږ دورانه کوټه ستا محل ته چرته رسي د ستا مزدور به هم زما د دې ګریوانه خوي. بل شعر دی چې زما دا شعر کوي په غوږو باندې ښه ولګي، زما د شعر لکه قسمت به هم زما نه خوي. زبردست. زما دا شعر کوي په غوږو باندې ښه ولګي، زما دا شعر لکه قسمت به هم زما نه خوي. بل شعر دی پکې چې کبل میار کو والله دومره درته وایم چې ستانه به تور وي خو والله چې لږ به ستا نه خوي. ډېر ښه. زبردست. مننه. کبل میار کو والله دومره درته وایم چې ستانه به تور وي خو والله چې لږ به ستا نه خوي. او چې نن یې زه او سبا تا لکه زما شان پرېږدي
چې نن یزا او سبا تعالی که زما شان پرېږدي دغه جنۍ خو یقین وکړه چې بدنامه ښه وي. ډېر ښه زبردست. مننه چې نن یزا او سبا تعالی که زما شان پرېږدي دغه جنۍ خو یقین وکړه چې بدنامه ښه وي. اخرنی شعر دی چې زه بل پیدا که چم په چم او کور په کلي ګوره، زه بل پیدا که چم په چم او کور په کلي ګوره، بل به پیدا کې خو الله که د عمرانه ښه وي. زبردست دی پیر بیا ووایه. مننه. زه بل پیدا که چم په چم او کور په کلي ګوره، بل به پیدا کې خو الله که د عمرانه ښه وي. ډېر ښه عمران خان عمران صاحب کتونکو به د دې ستاسو غزلونه یقینا چې ډېره مزه اخیستې وي. زموږ پروګرام خو همیشه چې څومره مرکې موږ کړلي پروګرامونه کړلي نه موږ په 2 غزلو باندې خپل پروګرامونه راغونډ کړي دي، خو ستاسو دا غزلې دومره خوندورې دي چې زه یو پیر بیا تاسو ته یم چې یاره یو بل غزل داسې روماني شان شریک کوي بیا به خپل پروګرام وینډ کوو. کتونکي ما ته پته ده چې ستاسو غزلې خوښوي نو هغو به هم په انتظاري دي. مخکې به درته دغه یو 3 نوي شعرونه وویم، ویلې مې چې درته نه دي چې دا څه لړلې مشران دې په ګولۍ ولګي، دا څه لړلې مشران دې په ګولۍ ولګي، مړه دا بعضې کشران دې په ګولۍ ولګي. زبردست. مننه. د محبت نامه ورکوي ورله ځواني غر کوي، د محبت نامه ورکوي ورله ځواني غر کوي، دا بعضې ښکلي هلکان دې په ګولۍ ولګي. مننه. د محبت نامه ورکوي ورله ځواني غر کوي، دا بعضې ښکلي هلکان دې په ګولۍ ولګي. او د مور او پلار مجبوري نه کوي، مجبوري نه ګوري مستی کوي تل، د مور او پلار مجبوري نه ګوري مستی کوي تل، نو یم دغه شان بچیان دې په ګولۍ ولګي. زبردست. غزل درته وایم نوی غزل خو نه دی، خو بیا هم د تا برور په فرمایش چې زما جانان زما کېدل څه ډېره ګرانه ده نو، زما جانان زما کېدل څه ډېره ګرانه ده نو، وې زما ارمان پوره کېدل څه ډېره ګرانه ده نو. بل شعر دی پکې ابوبکر ورور چې ما ورته ویل چې پلار دې ماله راکوي، ما ورته ویل چې پلار دې ماله راکوي، وې اسمان او ځمکه یو کېدل څه ډېره ګرانه ده نو. مننه. ما ورته ویل چې پلار دې ماله راکوي، وې اسمان او ځمکه یو کېدل څه ډېره ګرانه ده نو. او دا شقۍ د دغه سختو نه تېروتی یم، دا شقۍ د دغه سختو نه تېروتی یم، په ویښه شپې سبا کېدل څه ډېره ګرانه ده نو. بل شعر دی چې ما او تا دواړه جدایي خوښ یو، دغه رقیب سړی کېدل څه ډېره ګرانه ده نو. ډېر ښه زبردست. چې ما او تا دواړه جدایي خوښ یو، دغه رقیب سړی کېدل څه ډېره ګرانه ده نو. اخرنی شعر دی ویل عمرانه چې ته مسافرۍ له ځې نو، ویل عمرانه چې ته مسافرۍ له ځې نو، زما او ستا جدا کېدل څه ډېره ګرانه ده نو. پیر بیا ووایه مسافر به یې ګوري. مننه. ولې نه چې ویل عمرانه چې ته مسافرۍ له ځې نو، ویل عمرانه چې ته مسافرۍ له ځې نو، زما او ستا جدا کېدل څه ډېره ګرانه ده نو. ډېر ښه عمران صاحب چې تاسو زموږ سره خپلې غزلې شریکې کړې او یو پیر بیا د یادونو مازدیګر کې تکلیف وکړو راغلې زموږ سره میلمه شوئ. ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زموږ پروګرام د یادونو مازدیګر اختتام ته رسي. د روان پروګرام پورې د آفتاب علي سره د کیمرامین سلیمان سره ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.